دیگه گروه ویژه از مرکز آمده بود، یک عملیات گسترده را در قریه انجام دادن بالای ما. دیگه با لطف و مرحمت پروردگار دیگه از ساعت 1:30 بجه درگیری شروع شد بین ما و حکومت اشرف غنی که تلفات شامدارانه با شاید از طریق رسانه خبر شوه. دیگه مجده ما به شما برادر وطندارا گروه مجاهدین همیسته که انا برادرتان مورکو سورتا قیت خورمونه یی سبزی بالا اندر سر که تا مورکو سورتا قیت خو خلق رمونه ته خو ټیک نه ته خو غل خري شي وای ته خو آرامي په در نه لکه ورته د کوم بالا اندر سر کې ته خو خلقی به ناموس هم د کابل خلچانو زره کنه ثابت معلوم کنه. شما برادر میخوای که پنجشیر برادر بعد المند و برادر بعد جلال آباد و ننگرهار رو مچم کاپیسا و کنار تبدیلش کنه. این پنجشیر از مسکن شیراز آرام پراتره که آمده دیگه شکست خورده امروز یک تا چریکای احمد شاه کچا گرادی کسی زورده خاطر تخشی کونور قرآن کدی پنوم پنجشیرای لکوتلا راکاتا چیزی ما چی کردیم؟ هیچ کاری نکردیم. ما یک مشکل برادر شخصی دارم همراه قومم. مشکل شخصی را باز ما در شهر کابل دارم. ما در شهر کابل 24 ساعت میباشم شمشیر زدم میزنم تا که زنده باشم هستم میکنم همین کارا را. بیا جرأت داری اشرف غنی در مقابل ما همین گروه ویژه تا که امروز در پنجشیر روان کردی برادر تو همین گروه را در کابل چرا در جان ما روان نمیکنی؟ که ما بفهم ثابت معلوم کنه. شما ستا عسکریه هیتا کلمه دا پلار هیتا امور خور غیما څنګه چا دا بیان درکړي دغه په مور کې او تاسو یې دلاره زه غزه په دا غټ تیز غي خوش ډیر غټ ځان بام باندې کوستا او هند مونږ لری ورته وایي چې ته زراش کا زه پور مور په دې مذهب غي ولې به نه پیډه ارزنا غلي کیسه ډنګونه دي دا غلطی پدرام را ولاړ شوی او زیا مسعود را ولاړ شوی د سیمن یو مور په مینا غیم دغه علاقه به تکې لسنن بيدار وشيګه چې بوتان وزل دي مثلا نه پر پیژنې به چې پیژنې مونږ نه ډریږو مقصد وسړدار خبره نه د ویني صدا خبره چې ټول مور بیان دي ته صرف امر کا چې و باندې ټول در نه باندې نه سی وړلای کم پلویان کو نه لري را ولاړ شوی دي ټول خلک په خلاف غني دي څه کوي والله چې کو نه وګوري زور نه کولاته ویجم نه غلای ودرې ګټنه شي نه ورغلی سرخال ته عبد عبل را ولاړ شوی عبد العام را ولاړ شوی عبد العام را ولاړ شوی چې زدان نه منم او تذکره نه منم او افغان نه منم الکه ټول باندې منو غوسه مرا ولا مخم د کنه غي چې سور مې کې کټ کوو او کمزور خونه ده 90% پښتانه دي یو ورته بوکس که خاو شاه ګوډه ممنون از اینکه ویدیو رو دنبال کردید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را برای ما کامنت بگذارید. همین حالا می توانید سابسکرایب کنید و از ویدیوهای جدید ما باخبر شوید.